د کامه او دیره د چینل محترمو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د ډېر خوښ یو چې بیا یې موږ سره یو خوږ دوست ملګری خبره د ماشومتوب ملګری یم چې ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېر کړی دی او تر دې حده پورې خپله زندګي ښه په سهولت سره تېره کړې ده. الله دې په هر چا ورحمېږي. راغلی زموږ څنګ ته غواړو چې یو څه ترې واورو. نرور جلازه ستړی مه شي، بخیر راشي. الله دې راوله په خیر رالي. ښه جلازه څه حالات دی؟ نور کور ته خیرت دی؟ بچیان غټ واړه؟ زندګي څنګه تېرېږي؟ د شعر سره دې مینه څنګه پیدا شوله او شعر لیکل دې څنګه دغه کې انتخاب کړه؟ نو حیران صاحب دا خو داسې خبره وه چې زما یو تره چې دی دا زما شوم یم هغه شاعر و او هغه به کلیوالي شاعري کوله. نو د هغې هغه شاعري به زما ډېره خوښېده او بس د الله دا سوچ فکر ما سره هم پیدا کړه. بس ما هم کله کله به شعر لیکه. بیا بس یو وخت چې دی بس څه ناڅه شعر مې لیکلی شو. او جلازه یو پوښتنه ده، آیا دا رښتیا ده چې څوک مین شي هغه شعر لیکي؟ که دا رښتیا وي که نه، نو زیات خلک دي یعنې عشوقان دي یا مینان دي، نه شعر وایي او نه شعر لیکي. آیا دا د شعر او مینه سره څه تړاو لري؟ نو شعر چې دی شعر پیدا د مینې نه دی، پوه شولې چې مینه نه وي شعر به د کومه شي که نه. نو دلته دا خبره ده چې مینه چې ده دا د شعر دپاره ډېره ضرور خبره ده او چې احساس نه وي مینه نه وي نو شعر څه کوي او ادب څه کوي او دنیا څه کوي، پوه شولې. مینه خو چې ده رحمان بابا عشق چې دی د جمله او مخلوقاتو پلار ګڼلی وایي چې د دنیا د خدای له عشقه پیدا کړې او د جمله او مخلوقاتو پلار دی ده. نو مینه خو چې ده دا خو جنازه غواړم مینهوالو ملګرو سره شریکه ده، یو شعر واورم. ستورو ته خطاب ستورو ته خطاب دا عنوان دی. څنګه وایي چې څوک درته خاندي څوک به ژړا کړي، څوک درته خاندي څوک به ژړا کړي، څوک لیوني خیالونه د ځان اشنا کړي، څوک درته خوب ویني ویده په خوب شي، څوک پرې د چا یادونه یو لیونتوب شي، څوک درته فلم ښیي د خپلې مینې د ژوند، چا درته تویې کړلې د زړګي وینې د ژوند، څوک د مجنون په شانې درته سارا کې پراته، چا مزې واخیستلې غیږ د لیلا کې پراته، یو جلال دی دی خوار چې درته حیران پاتې د ده نه تللې یاران بیا له کاروان پاتې. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. جنازه یو پوښتنه کومه که نه، لکه کوزه پښتونخوا ده او بره پښتونخوا ده، موږ خو ټول یو پښتانه یو یو افغانان یو. په څه دغه باندې مشکلاتو خو موږ د یو کلی لرو کوز کلی او بر کلی ورته یو که نه، نو کوزه پښتونخوا او بره پښتونخوا. په کوزه پښتونخوا کې د شاعرانو ډېر خوښېږي که په بره پښتونخوا کې، او په چا باندې د شاعري دا خړوبېږي؟ حیران صاحب دا خو داسې پوښتنه ده چې زه به درته د دې داسې جواب ووایم چې دا څو زمانو پورې تړلې خبره ده. اوس وخت کې خو چې دی افغانستان کې مې شاعران خوښېږي، پیر محمد کاروان دی، مطیع الله تراب دی، نور ښه شاعران شته دی، او کوزه پښتونخوا کې مې شاعران خوښېږي، رحمت شاه سایل، پوه شولې. نور ښه شاعران شته دی، زیات دي، نو سړی د چا نوم واخلي که نه، خو ښه شاعران شته. او دا خبره ده چې ادب خو د کوزې پښتونخوا موږ نه ډېر قوي دی، پوه شولې. هغې چې صرف یو غني خان لري، د پښتو ژبه ټوله ژبه نه لري، پوه شولې. غني خان د ډېر لوړ فلسفې خاوند دی او ډېر لوړ شاعر دی. یعنې یو څو بیته یې راته دغه کې چې ستا په دغه کې ډېر ناست ذهن کې او اثرات لري. غني خان او هغه یو شعر کې وایي، یو ډېر وړوکی شعر دی، یو بیت البته یو بیت دی، وایي چې خښتک د پښتون شکېږي باچا خان ورته ګیندې وهي، خښتک د پښتون شکېږي باچا خان ورته ګیندې وهي، او ګاندي لیونی شوی د سانډا ته سرندې وهي، پوه شوې. دا وایي چې ګاندي لیونی شوی د سانډا ته سرندې وهي. نو دا د هغه ډېر لوړ سیاست او لوړ شعر دی، او دا په لیوني فلسفې ګډې وډې په نامه د هغه چې کومه شاعري ده د هغې برخه ده. جنازه که د سیاست په ډګر ته راشو که نه، کوم هېواد افغانستان ته وفادار پاتې شوی په دې دونه هېوادونو کې؟ حیران صاحب
سیاست باندې بحث کول خو زمونږ کار هم نه دی. خیر خو لکه موږ چې کلي کې کینو په یو پوله باندې کینو که نه نو یو پلانکي داسې وکړو پلانکي داسې وکړو نن سبا راډوګان دي په هر یو ځای کې خبره زموږ ماشوم په هر دغه پوهېږي که نه نو ټول همدا باسي سیاست باسي نو یو دغه سوال تا ته راځي شو چې ته د دې ما څنګه دغه زه به داسې جواب درکړم چې افغانستان خو په ټوله دنیا کې دوست نه لري. هر ملک او هر څوک چې دی دا کوشش کوي چې افغانستان په جنګ کې اخته شي، افغانستان وروسته پاتې شي، افغانستان د دې نه هم ذلیل او کمزوری شي چې دا بیا په خپو ونه درېږي او دنیا ته جواب ونه وایي. نو افغانستان پسې خو هېڅ څوک داسې نشته دی چې هغه په حقیقت کې د افغانستان دوست وي. زه هېڅ څوک نه یم. یعنې افغانستان یو قوي تاریخ لري او نور ملکونه نه غواړي دا په ودرېږي او خپل هغه قوت خلکو ته وښیي. بلکل همدغه خبره ده. ها جلازه زموږ په هېواد درې وحشانه یرغلونه شوي دي. اولنی د انګریزانو انګلیسو کړلو، دویم د روسو سرې لښکر، دریم د امریکا چې 43 ملکونه یې ځان سره غاړه کړي د ناټو په شمول باندې او په افغانستان دغه وکړه. داسې یو پوښتنه کوم چې په دې درې وړو یرغلونو کې زموږ هېواد کوم یو ډېر زیان کوم یو یرغل ورته رسولی دی؟ نو ته ایران صاحب داسې ویو چې دا خو درې یرغلونه دي که نه، او هر یرغل چې دی موږ دپاره خطرناک دی، هر یرغلګر زموږ دپاره خطرناک دی. هغې زموږ ملک ته تاوان رسولی دی، هغې موږ ترقۍ نه ایستلي، هغې موږ د ژوند او د تعلیم نه ایستلي او د دنیا د سیالۍ نه ایستلي. خو زما په نظر چې دی ډېر زیان خو چې دی انګریزانو را رسولی، ځکه چې زموږ ملک دوه ټوټې شوی دی. کوز پښتانه د بر پښتنو نه ډېر دي په نفوس کې. نو موږ یو قوي ورور او قوي لاس چې دی موږ د لاسه ورکړی، موږ یو لاسی په یو لاس به موږ دنیا ته څه جواب ووایو. جلازه آیا داسې افغان به وي چې د ډیورنډ کرغړنه کرښه د دې د منځه وړلو ارمان نه وي؟ داسې افغان شته دی یا په کوزه پښتونخوا کې یا په بره کې؟ ستا د نظره؟ زما خو دا نظر د ایران صاحب چې په بره پښتونخوا کې خو به انشاءالله چې بیخي داسې افغان نه وي چې هغه ووایي چې زه د ډیورنډ لاین کرښه چې ده دا فرضي کرښه منم، او په بره پښتونخوا کې خو زه هېڅ داسې فکر نشم کولی چې یاره داسې یو افغان به وي چې هغه دا کرښه ومني. او په کوزه پښتونخوا کې چې دی په هغې کې څو حالات دي. اوس یو رقم خلک چې دي هغې د تاریخه بیخي نه خبره دي، هغې چې دی ساینس او ټکنالوژي لوستې ده او د هغه ملک انګریزي تعلیم یې کړی دی، هغې د تعلیم نه بیخي نه خبره دي، هغې ته پته نشته دی. یو ډله خلک چې دي هغه د حکومت د لاس لاندې او د هغې د تسلط لاندې دي، او یو ډله خلک چې دي نو هغې اظهار نشي کولی. څه به وکړي؟ هغه هم دغه کې څه وي نو خبره د بل ملک په هغې ملک باندې تپل کېږي. اوس خو لکه پاکستان پورې تړلي خلک دي، یعنې افغانستان پورې تپل کېږي او نوم باندې ټکول کېږي، وال کېږي او ټکول کېږي، لکه ډېر چې په زرهاوو چې وشولو. نه هغې اصلا غږ نشي پورته کولی، هغې نشي ویلی چې یاره موږ افغانان یا د افغانستان ملاتړي یا خپله خاوره نه منو پوه شوې که نه. بلکل. نو هلته بلکل هېڅ داسې څوک نه تر سترګو کېږي. یو بله پوښتنه هم په همدې دغه کې راځي، د همدې یرغل په دغه کې راځي، کله چې انګریزانو زموږ په ملک کې یرغل کولو که نه، داسې هېوادونه ګاونډي هېوادونه یا ملګري هېوادونه یا دوستان هېوادونه داسې هېوادونه وو چې زموږ سره ملاتړ یې ځان کړی چې موږ تاسو سره د انګریز په خلاف ودرېږو او انګریز نه پرېږدو یا ماتې ورکړو یا ستاسو دفاع کوو. داسې هېوادونه وو هغه وخت سره. زما په فکر خو ایران صاحب انګریزانو چې کله په افغانستان باندې حمله کوله که نه، نو دا د افغانستان تاریخ دا خبره راغستې ده او مختلفې تاریخونه راغستې ده چې امیر شیر علي خان د انګریزانو د روسانو سره دا معاهده لاسلیک کړې وه چې کله بهرني ځواکونه افغانستان ته متوجه وي یا کوم بهرنی ملک افغانستان باندې یرغل کوي نو روسان به د افغانستان ملاتړ کوي او دوی ته به سلاح ورکوي. او کله چې انګریزانو حمله وکړله نو د روسانو مرسته معلومه نه شوه، هغې په شا لاړه او امیر شیر علي خان چې دی د هغه د خفګانه زړه وچاوده، هغه مړ شو. یعنې د انګریزانو په یرغل کې موږ سره روس دا جفا کړه چې د روس سیاست ته موږ په دنیا کې غولونکی سیاست دی، هغه چې دنیا کې چا سره داسې کړي دي او داسې معاهدې چا سره لاسلیک کړي، خو چې کله وخت د حقیقت راغلی دی روسان په شا تللي دي. روسانو د یو ملک سره هم داسې جنګ په تاریخ کې نه دی کړی. هر څه چې روسانو کړي دي د خپل سیاست لپاره او د خپلو ګټو لپاره یې کړي.
د چا په سره چې د غیرت نه دی. لاړو بل طرف باندې لاړو جلازه غواړم شعر درنه واورم او شعر ته راشو موږ خو لاړو سیاست کې لاړو تر خبره تر درېیم یرغله پورې لاړو او په یرغل کې چې راشو که نه جلازې دا درې خو ښکاره یرغلونه شوي دي خو چې زمونږ زه خو چې څونه لولم که نه نو روزانه په موږ باندې یو پټ یرغل یو چریکي یرغل یو په هر څه باندې کېږي زمونږ په تعلیم کېږي زمونږ په مال کېږي زمونږ په غرونو کېږي زمونږ په دشتو کېږي زمونږ په سیندونو کېږي خو څه نه څه دغه شته دی چې مشکلات دی چې ولې د دې مخنیوی نه کوي همدا خبره چې انقلاب دی نو انقلاب خو هم دی او بله دا ده چې موږ نه ډېره دنیا تاوه ده موږ هېڅکله یو خپلواکي عمل نشو جوړېدی دا ډېره مشکله خبره ده ځکه چې موږ کله روسان راکاږي او کله غربیان راکاږي او موږ داسې یو ملک نه یو داسې یو خلک نه یو چې موږ ترقي کړې ده او موږ په خپلو خپو ولاړ یو او زموږ ملک چاته ضرورت نه لري او موږ دنیا سره برابر یو نو کله چې موږ دنیا سره برابر شو بیا به موږ هر څه په خپله خوښه وکولی شو او تر څو چې موږ دنیا سره برابر نه یو موږ هېڅ هم په خپله خوښه نشو کولی ښه جلازه شعر درنه وروره نو یو شعر به درته ووایم زما داسې د هلکتوب شعر دی تقریبا هلکانه شعر دی بس اوس بیا واورې نو خپله وایي چې څومره ډېر خوندونه مازدیګر کې دي څومره ډېر خوندونه مازدیګر کې دي څومره ډېر خوندونه مازدیګر کې دي او ستا د ناز کاته مې لا نظر کې دي او ته چې په یوه خبر خفه شولې او دومره ماغزه کله زما سر کې دي او خاندې مې د زړه هره ټوټه ورته او څومره ښکلاګانې د خنجر کې دي او زه زړګیا دواړه پسې ور به شو او ښکلې ښکلې پېغلې په ګودر کې دي زه زړګیا دواړه پسې ور به شو زه زړګیا دواړه پسې ور به شو او ښکلې ښکلې پېغلې په ګودر کې دي او نه رسېده یو ساعت دیدن ته یو ډېر که ملایان ناست په منبر کې دي او مړ شو جلال ځای د یار دیدن پسې نه راځي قبرونه مې دلبر کې دي نه راځي قبرونه مې دلبر کې دي مننه کوم ډېر زیاته په تلو تلو کې کله ته یو دوه بیتونه داسې د هر شاعر چې هغه ووایه چې خبره ستا زړه ته راغلي او یو ناڅاپه پوښتنه ده که نه چې هر شاعر یې وویلې مونږ ته په سرو زرو دوه خپل بیتونه به درته ووایم پوه شولې او یو وخت ډاکټر صاحب محبت دې الله وبخي یاد دې په خیر وي بس هغه غریب وفات شوی اوسه نو هغه چې دا خبره کړې وه چې دا بیتونه د ځینې د عبدالرحمن بابا دي د وزمن تلوار د دوکان کې هغه ورور لیکلي وو که نه پتمن لیکلي وو بیا چې هغه دا خبره کړې وه ډاکټر صاحب محبته د عبدالرحمن بابا دي نه بیتونه داسې دي وایي چې دلبر دې د بوسې په داد راضي شي چې دلبر دې د بوسې په داد راضي شي چې دلبر دې د بوسې په داد راضي شي آینه مخو ته په چا کې دومره توان شته او یو د اما په مالو سر دواړه ورکړي که د عشق په دنیا کې بل نادان شته ډېر ښه مننه کوم کور ودان قدرمن ډېره مننه کوم الله مې عزت وکړه او خدای دې چې دا زموږ مرکه ستاسو خوښه شي خوشحاله اوسئ